سلامونه مې قبول کړئ دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ. کیسه کوونکی وایي د روژې په مازدیګر د کور خواته نږدې پکوړو والا ته لاړم. ما ویل کاکا سبا ته میلمانه لرم، د پکوړو روپۍ به نن درکړم، سبا راته پکوړې وساته. هغه وویل څومره روپۍ راکولی شي؟ ما ته یې پوښتنه داسې معلومه شوه لکه په ما چې ریشخند وهي. نو ورته مې له جیبه د هغه د حق څخه زیاتې پیسې راوویستې او ورته مې وویل واخله. هغه راته وویل د څو روپو پکوړې دي چې په کار وي ما ته ووایه، او روپۍ د سړک هغه بل طرف ته ولاړې مېرمنې ته ورکړه. روپۍ مې د هغه د خبرې مطابق هغه مېرمنې ته ورکړې. ډېره خوشحاله شوه، ځان سره یې څه وویل، بېرته راغلم او پکوړو والا ته مې وویل هغه دې څه کېږي؟ پکوړو والا وویل هغه زما مور، خور، خاله، عمه او هر څه ده. په ژبه ګونګی ده، له چا څخه سوال نه کوي او څوک ورته بغیر له سواله څه نشي ورکولی. زه یقیني یم هغې به بېګا روژه ماتې په اوبو کړې وي او د نن روژه به یې هم په نهاره نیولې وي. د خبرو په وخت کې له سترګو څخه اوښکې روانې وې. زیاته یې کړه ما سره دومره روپۍ نه جوړېدې، ښه شوه چې ستا پکوړې سبا ته په کار دي او پیسې دې نن راکړې. نو ما ته هم چانس پیدا شو چې ورسره کومک وکړم او یو څو روژې پرې ښې تېرې شي. ما ته یې وویل تاسو مالداره خلک زموږ په درد نه پوهېږئ او نه مو مشکلات درته معلوم دي. که تاسو د روژې مبارکه میاشت له خپل دسترخوانه یو شی کم کړئ نو زموږ په دسترخوان به بغیر له اوبو یو شی زیات شي. که تاسو د خپلو اولادونو د اختر په نوو جامو کې زموږ اولادونه هم په نظر کې ونیسئ نو درته معلومه به شي چې اصلي خوشحالي په دې کې ده چې نورو سره شریکه شي. خو فکر نه کوم تاسو دا کار وکړئ، ځکه دا کار پوره ایمان او اخلاص غواړي، کوم چې په اکثره مالداره خلکو کې نشته. ځان سره مې واده وکړه چې د کاکا خبره به عملي کوم او ملګرو ته به هم رسوم چې عملي کړي. امید لرم دوستانو چې د دې کیسې په مقصد باندې به پوه شوي یاستئ او په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي. دا یقیني خبره ده چې د نورو سره مدد کول زړه ته سکون او خوشحالي ورکوي. دوستانو دا ویډیو خپل ملګرو سره هم زموږ د چینل نه شریکه کړئ چې نور دوستان هم له دې کیسې څخه پند واخلي. له نورو همدغسې په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.